یو دوه پهلوانان دي، د یو نوم دی عمرو بن عبدود. دې ملګري ته وایي زه د بدر میدان کې زخمی شوی وم او ما دا قسم خوړلی دی چې زه به سر غوړ نه کم تر څو چې ما د ځان انتقام اخیستی نه وي. زه خو دغه خوړګي کې لږ اوار ځای دی، زه په دیزې وردانګم، اس پې ورچوم کیدی شي پورې وځم. نو دوه پهلوانان اسونه په تیزۍ راخوشي کوي، لږ خوړ شان علاقه وه، په هغې ځای کې د خندق نه راپورې وتل. صحابه کرامو پې د مورچو نه د غشو ګزارونه شروع کړل. نو دا دواړه ورته وایي چې مونږ د سیلانو مرګ غواړو. سیلانو مرګ دا دی چې مونږ سره یو پهلوان راوباسئ چې پهلواني وکړو، که یې مړ کړو که مونږ مړ. رحمت للعالمین اعلان کوي، ډېر غیرتناک خلک وی غشي باندې دا سړی مه وژنئ، دا د سیلانو مرګ غواړي، پهلواني غواړي. زه ورته صحابه کرامو کې پهلوان وباسم. اعلان کوي څوک شته دی تاسو کې چې د عمرو بن عبدود مقابلې ته وځي؟ نو عمرو بن عبدود خو داسې معمولي پهلوان نه و، په عربو کې نوم لر. ده به اعلان کو چې زه د غویي په سرمن خپږدم، بیا چې څومره مشهور پهلوان وي را دي شي زما د خپې نه دي فقط دا سرمن راکاږي، چا به نه شو ایستی. او دا اعلان یې د عربو په سرزمین کړی و چې 3 سوالونه ما ته څوک کوي نو یوه خبره خامخا منم. چې رحمت للعالمین اعلان وکړه، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پاسېده، وی اجازت وکئ پهلوانۍ ته زه وځم. مبارک کېنه، وی ته کېنه. بیا اعلان کوي، تمام صحابه کرام خاموش دي. حضرت علی کرم الله وجهه پاسېده، وی اجازت وکئ زه ځم. وی نه ته کېنه. په درېیم ځل اعلان کوي، په درېیم ځلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کرم الله وجهه مبارک پاسېږي. رسول الله مبارک ورته په خپلو مبارکو لاسونو پټکې وتړه او دا خپله توره یې ورته لاس کې ورکړه، وی ځه ورشه. عمرو بن عبدود پهلوان پاس باندې سورو او دی مبارک ښکته ورته ودرېد. لرې نه کافران په سیل او ننداره دي، صحابه کرام هم کافی فاصله کې لرې ولاړ دي. دا دواړه نږدې شو سره. حضرت علی کرم الله وجهه ورته فرمایي، ای عمره ما ته چا ویلي دي چې تاسو 3 سوالونو کې 3 درخواستونو کې یو منئ؟ وی او دا زما اعلان دی په عربو کې. وی اول درخواست درته کومه چې ایمان راوړه، دنیا و آخرت به دې ښه شي. دا سوال مې ومنه. وی دا سوال خو نه منم، 2 نور وکړه. وی دویم سوال مې دا دی چې جنگ مه کوه، واپس په دې لار بدر کو پورې وځه ولاړ شي، دې جنگ نه تیر شي. وی دا هم نه منم، 3یم سوال وکړه. وی 3یم سوال مې دا دی چې بیا د آس نه راکوز شه، راځه چې ما تا پهلواني وکړو سره. نو هغه ډېر زیات غوسه شو. ویل چې زه پیدا شوی ما د پهلوانۍ اعلانات کړي دي که نه، ما ته له چا په مقابله کې داسې جواب نه و راکړی. ته څوک یې؟ وی زه د ابوطالب زوی یم، علي یم کرم الله وجهه. وی تا سره زه جنګ نه کوم، واپس لاړ شه. ستا پلار ابوطالب زما اشنا و ملګری مې و، زه د هغه لحاظ کوم، تا سره نه جنګېږم. حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایي که ته نه جنګېږې زه جنګېږم. یار هغه غوسه شه، راکوز شو، د اس دا پونډۍ 4 واړه خپې کټ کړې، اس یې مړ کړ. وی ستا به دا ګماني چې ګینې دی به جنګ کوي او بیا به رانه تښتي. زه نن راغلی دې نیت باندې چې یا به ستا په لاسونو ستا په ګمان ځان جهنم ته رسوم او یا به دې په خپلو لاسونو جنت ته رسوم. کله چې هغې ظالم په حضرت علي سے مبارک گزار کو، نو د مبارک په ډال باندې د هغې دفاع وکړه. خو دومره زور یې وجود ته ورغی چې دا خپې راقت شوې، دومره زور پرې راغی. او چې کله به ده بیا ګزار کولو، د ده ګزار ټول د کراماتو نه ډکو. بس مبارک دې ګزار ته اوچت شو، ګینې دی د ونې نه هم جګ انسان نه و. صحابه کرامو خلفاو کې د ونې نه دی ټیټ و. او چې کله ده ګزار ور باندې وکړه، د هغې عمرو بن عبدود په وجود باندې یو خو مغفر و، یو بیدوه جنګي خول پې پروت و.
زنجیر پې د پاسه پروتو، هغه زنجیرم مات شوه، بیدوم ماته شوه، مغفرم مات شو او دا سر یې د دې جامې پورې وشلېده او پرېوته. او د دې پرېوتو سره د صحابه کرامو د خولې نه د الله اکبر یوه چغه پورته شوه او هغه چغه داسې چغه وه چې حتی جاوبته الجبال، چې د مکې مدینې منورې په دې غرونو کې زنګاوې لاړې او داسې وتمبېده. داسې اواز لاړه. دا دویم ملګري منډه کړه وتښتېده چې خندق ته ورسېده، لندې پکې پرېوت. د بره نه پې دغه شو ګزارونه شروع شول. هغه آواز وکوي زه هم د سیالانو مرګ غواړم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ملګرو ته وایي غشي بند کوي، د سره به لندې پلواني کومه. د هغې اړخ نه کافران سیل کوي، د دې اړخ نه صحابه کرام په ننداره دي. حضرت علی صاحب مبارک لندې ورکوش شه او په خندق کې لندې په کنده کې دواړو پهلواني شروع کړه. هغه دویم پهلوان یې په کنده کې مردار که او بیا ترې نه راوخت. د جهاد په باب کې په خلفاو کې د حضرت علی صاحب مبارک یو شان، د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ځان ته د محبت او د نبی علیه الصلاة والسلام د معیت یو شان، دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اقامت د حق چې شیطان بم پاغه کوڅه نه ته چې په کومه کوڅه به عمر فاروق صاحب روانو، هغه ځان ته یو شان. د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ مبارک دا اسلامی هغه غزواتو کې د قربانۍ د مالی چندې د هغې ځان ته یو شان. امام بخاری واقعه ذکر کوي چې د خندق په غزوه کې 9 شپې آخري قلعه باندې جنګ وشه، په کومه قلعه کې چې مرحب پهلوان فتح نه شوه. حضرت علی صاحب مبارک مدینه منوره کې پاتې شوي. د پاتې کېدو وجه دا وه چې د سترګو باندې بیماري وه او دا سترګې خوږېدې پړسېدلې وي، نو دی پاتې و د بیمارۍ د وجې نه. په دغه شپه باندې په زړه کې شوق راغی چې سترګې مې نه ښې کېږي او زه به مدینه منوره کې پروت یم او بس د ځان نه روان شو، ځان یې خیبر ته ورسو. ماخستن کې رحمت للعالمین اعلان وی 19 ورځې کېږي چې روزانه یو صحابي مبارک ته جنډه په لاس کې ورکوم او چې په دې شپږمه قلعه جنګ کوي نو شکست خوري. سبا ته دا جنډه د داسې انسان په لاس کې ورکوم چې یحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، چې خدای تعالی او رسول الله مبارک د هغه سره ډېره مینه ده او د هغه د خدای تعالی او د نبی علیه السلام سره ډېره مینه ده. سهار کې امام بخاری روایت ذکر کوي چې تمام صحابه یدکونه ټوله شپه داسې وه چې دوی په خبرو تېره کړه. ولې؟ وی چې بیا سهار کې وختي پاڅېږو، هسې نه چې د مانځه نه مخکې نبي علیه السلام جنډه یو شخص ته ورکوي چې وختي کې هر یو دا ارمان و چې زه به مخې مخې ته کېږم، کېدی شي چې دا جنډه ماته میلو شي. تاسو دې خوا توجه غواړم، کېدی شي جنډه ماته میلو شي. سهار د مانځه نه بعد هر یو مخې مخې ته کېږي. رحمت للعالمین اعلان کوي حضرت علی صاحب چرته دی. چا ورته ویل یشتکي، بیمار دی، سترګې خوږېږي. وی آواز ورته وکړئ څوک پسې ولېږئ روی غواړئ. چې خلک ولټېدل، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک را رسېدلی و د شپې. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه کشف و چې هغه ته پته وه چې دی مبارک د شپې را رسېدلی دی. راوی غوښته او جنډه یې د هغه په لاسونو کې ورکړه چې نن به دې غزوې ته تاسې وړاندې کېږئ. هغه را وړاندې شه، زما سترګې خوږېږي، پړسېدلې دي. مبارک دا خپلې لاړې راواخېستې او د حضرت علی صاحب مبارک په سترګو کې واچولې. قسم خوري وي هغې نه بعد ما د سترګو درد چېرته کتلی نه دی. هغه لاړې چې د عام انسانانو خلکو بهر غورځېږي او بېکاره ځای کې غورځولی شي، خو د رحمت للعالمین لاړې دومره د برکت نه ډکې دي چې هغه کله د بیمار د بیمارۍ هر موضع ته رسېږي، خداوند رب ذوالجلال هغه د شفا دپاره یو بهترینه ذریعه ګرځوي. حضرت علی صاحب مبارک چې روانېږي آواز کوي یا رسول الله، څوک چې مخامخ راځي سټ ته پرې کومه؟ وینا علی رسلکا، لږ په دمه ځه، انفض علی رسلکا. که ته چېرته اول هغه قوم ته ورشي دعوت د اسلام ورکا، که اسلام یې نه راوړه اینه بعد جنګ کوه. که یو قسم په دوی کې ایمان راوړي دا ستا دپاره د سرو اوښانو نه بهتر دی. سرو اوښان په عربو کې ډېر قیمتي مالو. کله چې مبارک راورسېده
د دې دیوال په سر باندې یو پهلوان دی مرحب نومیږي دا ډېر معروف د ده په سر باندې یو جنګي خولو او هغه خول داسې خولو چې دا عربو کې اعلان کړی و وی چې تمامو عربو کې خلک د تورو صفت کوي چې زما توره فولادي ده او د فلاني وطن د فلاني وطن زه به ورته غلې ولاړې زما په سر دې ګزارو کې که زما جنګي خولې مات که او زما سر ولګېده مړ شومه ما خون وربخلی دی خو که زما په سر او په خول باندې د چاتوري کار ونه که نو بیا به زه پې ګزار کوم چې هر څه مې ورسره وکړل داسې اعلانونه به یې کول هغه دومره قیمتي خولو چې د یوې تورې ماتولی نه شو نو ډېر ډاډه و نو هغه د هغې ځینه دیوال نه اعلان کې انا الذي سمیتني امي مرحبا ما پیژني زه هغه انسان یم چې ما ته مور د مرحب نوم ایښی دی زه چې کله میدان جنگ ته لاړ شمه پهلوانان زما نه صفونو کې پټېږي حضرت علي صاحب د لندې نه جواب ورکه انا الذي سمیتني امي حیدره زه هغه انسان یم ما ته مور د حیدر نوم ایښی دی زه چې کله میدان ته راشم پهلوانان داسې تختی لکه ځنګل کې چې زمری راځي نو ګیدړان پټېږي مرحب وی دا څوک دی عربو کې یو داسې چیلنج ما ته لا چا نه و راکړی د غصې نه راکوش شه بهر ته راووته وی ما ورته به یو ځل پهلواني کوو وی راځه کله چې حضرت علي صاحب مبارک باندې ګزار کوو هغه په خپل ډال د هغې دفاع وکړه بیا پې دومره زور راغی چې دا قدمونه یې قد شو ځمکې طرف ته کېناسته بیا راوچت شه چې کله یې ګزار ورکړه نو هغه حیدري ګزار د هغه مغفر مات شه جنګي خول یې مات شه او دا سر یې تر جامې پورې وشلېده او لندې پرېوتل صحابه کرامو د الله اکبر ناره اوچته کړه او داسې ناره لاړه چې د خیبر په علاقو کې داسې وتمبېده په دې غرونو کې زنګاوې وتمبېدې نو د هغې نه بعد عام جنگ شروع شه د حضرت علي صاحب مبارک په لاسونو کې ډال مات شو چې ډال مات شه که تاسو پخوانۍ غټ قلاهونه کتلي وو د هغې دا دروازه به ډېره غټه وه ډېره به غټه وه او د هغې دروازې دا یوه پله دا به هم کافي غټه وه بیا چې داسې غټه د خیبر خاریه دا خیبر په عربی کې د یهودو په ژبه کې قلا ته ویل کېږي او دا خیبر ورته ویم ځکه چې دلته قلاهونه ډېر غټ په تمامو عربو کې دومره غټ قلاهونه چېرته نه وو لکه دغه چې بس چې د مبارک په لاسو کې ډال مات شه نو دا یو دویم کرامت و چې د غټې دروازې دا پله چې ده دې ته یې لاس واچو چې ډړق یې ورکه ورته دیوال یې ورسره راونړه او دا پله یې ټوله راویسته او دا لویه دروازه د ډال په ځای باندې استعمالوله په تمام جنگ کې دا د ډال په ځای استعمال کله چې دا خاریه فتح شوه او صحابه کرام دننه شو مبارک پوه شو چې نور جنگ نشته دی نو دا دروازه دا پلی چې د ډال په ځای استعمالوله داسې لرې ګزار کړه هغه په لاړه کې پرېوته کله چې لاړه کې پرېوته رستو صحابه کرام چې راځي پاسونو سواره دي لاره نشته دی نو هغې ته یو دوه کسان راکوش شو چې دا دروازه لرې کړي چې دا څومره زور یې پې وکړه دوه کسو اوچتولی نه شوه بیا پې څلور ملګري شو بیا یې اوچتولی نه شوه شپږ پې ملګري شو درې یو طرف درې بل طرف دروازه اوچتېږي نه اته پې ملګري شو اوچتېږي نه تاریخ لیکي چې کله پنځه نفر یو خوا شو پنځه بل خوا نو په لسو ملګرو باندې دا دروازه فقط د لارې نه بله ړخته کېښوده دا حضرت علي صاحب مبارک د ډال په ځای استعمال کړي وو ما عرض دا کو چې د رحمت للعالمین خراش کې او لاړې مبارکې چې د عامو انسانانو هغه بیکاره ځکې غورځولی شي خو د ده مبارک هغه لاړې چې وي د تکثیر د طعام دپاره یو بهترینه ذریعه وه د ده مبارک لاړې چې وي د برکت دپاره یو ذریعه وه د ده مبارک لاړې چې وي د بیمارانو د بیمارۍ دپاره یو بهترینه ذریعه وه وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین